موږ نن تپوس کوو چې نن هم په وزیرستان کې د رګې رڼا یو ځوان وژلی کېږي. ریاست څه شو؟ حکومت څه شو؟ انټیلیجنس ادارې څه شوې؟ سیکیورټي فورسز څه شو؟ ایڈمنسټریشن څه شو؟ په کلاو توګه خبره کوو چې نور دا ډرامې نه چلیږي، نور دا جوازونه نه چلیږي چې 45 کاله پښتانه ووژل، اواز به کوي د دشمن لاس دی. یا لکه دشمن څوک دی؟ دشمني په څه ده؟ د دشمن لار به څوک نیسي؟ د دشمن نه به تپوس څوک کوي؟ دا خو د ریاست ذمه داري ده چې هر شهري سر له او د هغه مال له تحفظ ورکول دا د ریاست عیني ذمه داري ده. په کلاو توګه وایي چې یا خو چوکیدار کمزوری دی او یا یې چوکیدار ملګری دی. پښتنو یووالی به کوو، بیداري به کوو، په دې خاوره به امن راولو.